بیان د دې مسله کې چې اطمینان په رکوع او په سجده کې لازم دی، واجب دی. او پای کې بیا هغه حدیث راوړی موږ ذکر کړی. کوم حدیث؟ هغه اوږد حدیث و. هغه صحابي راغی 3 پیرې لمونځ وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، هغه ورته یې واپس شه تا لمونځ نه دی کړی، بیا لمونځ وکړه. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم د لمانځه هغه مسلې وښویې کومې چې هغه ته نه وي معلومې یا هغه پکې خطا کېدو. او پای کې غټې مسله ورته دا وښوه چې کله ته رکوع کې نو حتی تطمئن راکعه، داسې رکوع به کوې چې ته بلکل یعنی مطمئنه رکوع کې هر اندام خپل ځیله لاړ شي. بیا چې کله ودرېږي د رکوع نه راپاسې نو حتی تعتدل قائمه، داسې به ودرېږي چې هر اندام خپل ځیله واپس ورشي. بیا چې د سجده ولګوله نو داسې سجده به ولګي چې ښه اطمینان پکې، سکون پکې. بیا دغه شان د سجدې نه چې راپاسېدې چې ښه په ارام کښېنې مکمل. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، او بیا دا طریقه په ټول لمونځ کې کوه. د دې حدیث په باره کې بعض خبرې شوې وي چې دا کس څوک او بعض فایدې ته بیان شوې وي. اهم خبره چې د حدیث د هغې دپاره راوړې د هغه دا دی چې په مانځه کې اطمینان، په مانځه کې سکون دا واجب دی، دا لازم دی. او څه دلیل دی چې دا لازم دی؟ تاموز نه دی کړی. یعنی که چېرته دا لازم نه وي، دا رکوع په اطمینان سره کول، سجده په اطمینان سره، نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته څه نه ویلي. نو ځکه راجح قول دا دی، دا جمهور اهل علم قول دی، د اکثرو اهل علمو چې الطمأنینه رکنن، په مانځه کې اطمینان او سکون دا رکن دی، رکن. او د رکن په باره کې موږ مخکې خبره ذکر کړې وه چې رکن نه بغیر لمونځ نه کېږي، او چې واجب پرېږدي سجده سهو به کې. رکن چې دنه پاتې شو لازم به دغه رکن کې او بیا به سجده سهو کې. نو رکن نه بغیر لمونځ نه کېږي. او دلیل په غټ دلیل دا دی. یو څو حدیثونه موږ سره مخکې تېر شوي دي. هغه حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم به د رکوع نه سر راوچت کړو، بیا به دومره ودرېدو چې ویونکي به ووایي چې کس هېر شوي دي. بیا چې به یې سجدې نه سر راوچت کړو، داسې به ناست شو چې ویونکي یا لیدونکي به ووایي، ګمان به وکړو چې کیدای شي هېر شوي دي. او داسې نور ډېر حدیثونه دلیل دی په دې باندې چې اطمینان په رکوع کې، په قیام کې، په سجده کې، د سجدې نه راپاسېدو کې، په دې هر څه کې رکن دی، لازم دی. بعضو علماو پکې لا دا ویلي دي بس معمولي کته کېده پوره دي چې رکوع ورته ویله کېږي او سجده ورته ویله کېږي، خو دا قول کمزوری دی. او ځکه پرون راته یو چا په وټس اپ باندې هغه دغه راولېږله، یو ویډیو د یو مولوي صاحب هغه لګیا دی، خلکو ته د لمانځه طریقه ښیي، او خصوصا د زنانو د لمانځه طریقه ورته ښیي. نو وایي چې زنانه چې کله رکوع له ځي نو راټیټېږي به نه، بس معمولي سر به راکښته کوي، یعنې داسې دا ولاړه داسې به شي، بس داسې. ولې؟ وایي ځکه چې د دې سره عورت پټي. عجیبه دا ده لکه دا حدیث ته ده، نور حدیثونه له نه ځو او نور دلایل له نه ځو. دې حدیث کې کوم ذکر راغلی چې دا مسله صرف د سړو دپاره ده؟ یعنې دلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول امت دپاره الله رالیږلی، او هغه دا وایي داسې لمونځ وکړئ لکه څنګه چې تاسو زه په مانځه لیدلی یم، سړو ښځو دپاره. چې کوم ځای کې د ښځو خاص مسله راغلې ده، نو دا رسول صلی الله علیه وسلم خو فصیح او بلیغ سړی و، هغه بیا وضاحت کوو لکه څنګه چې یو څو مسلې د ښځو جدا بیان کړي دي چې زنانه په مانځه کې دا خبره ده، دا مسله ده، دا مسله ده. ولې دغه پیغمبر دلته دا وضاحت نه کوو؟ او ولې دې صحابي ته دا نه وي چې ګوره یاده که دا خبر، او دلته ګورې دې سړي سره علم کم دی د چا ته چې مسله ښیي. یعنې دته خو که داسې وایي نو دته خو بیانول ډېر لازم و چې ګوره دا مسله دا کم مونځ چې تا وکړو دغه زنانو له صحیح دی خو تا له نه. په کار نه و چې داسې ورته ویلی وی، ځکه چې هغه نه خو غلطي هم دا شوې ده، کوتاهي د هغه نه دا شوې ده چې رکوع یې پوره نه ده کړې،
سجدې پوره نه ده کړې. دلته مولوي صاحب وایي چې زنانه به رکوع پوره نه کوي، هغه به معمولي راټیټېږي. نو په کار دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته ویلی وی، دې کس ته ویلی وی چې ستا دا طریقه کور کې زنانو ته ووایه، هغوی له صحیح ده، خو ته نه. خو فصیح او بلیغ سړی و، په کار ده چې وضاحت یې کړی وی که نه. سم خیال دی. نو چې هغه وضاحت ونه کو، معنی دا چې دا مسله د ټولو دپاره یو شان ده. او ما مخکې ورځو کې دا خبره وکړه چې دا څه خبره شو چې هر ځای کې مونږ وایو عورت او عورت، عورت او عورت. زنانه ښه په پرده کې مونځ کوي الحمدلله، او ځکه شریعت د هغې دپاره صادر لازم کړی دی، د هغې دپاره بدن پټول لازم کړي دي، تر دې چې په منځ کې د هغې سر هم عورت دی، د هغې د سر ویښته عورت دی. نو چې دومره د هغې د پردې خیال ساتلی شوی دی، بیا شریعت دا ویلي چې غوره مونځ په کور کې دی، په کور کې دننه په کوټه کې دی، په کوټه کې بیا په یو ګوټ کې دی، بس دی که نه. دا پوره نه دی د پردې دپاره. خو نه موږ په زور عقل استعمالو چې نه او زنانه چې دغه کوي تکبیر وایي او تکبیر سره رفع الیدین کوي، دا رفع الیدین خو ټول مني، دا اوله کې چې دي. نو وایي داسې به نه کوي چې الله اکبر، نه، زنانه به داسې دا ولې دا به کوي داسې، وایي چې دا سینې ښکاره نه شي چې دا پټ. بیا به لاسونه د سړو په شاوې لامونه لاندې نه ږدي، دا به په دقه ځي لاسونه کېږدي چې عورت پټ پاتې شي. نو هغه مسلې پکې ومنلې چې زموږ سره پکې بعض مناظرې کوي، دا په کوم ځای کې راغلي؟ په سینه باندې لاس ایښوده. اوس د ده نه تپوس پکار چې په سینه باندې لاس ایښوده کوم ځای کې راغلي؟ نو دې به راته مؤکد حدیث بیان کړي، کوم حدیث چې عام دی. وی وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سینه لاس ایښودي، نو دقه ځای کې راګیر کوي مولوي صاحب. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ایښودي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نارینه و که زنانه وه؟ وی خو نارینه و. نو کوم ځای کې دا راغلي چې دا صرف د زنانو دپاره؟ ولې د دین داسې مسخرې موږ جوړو؟ بیا زنانه دپاره غوږونه ته وهل نشته تکبیر سره، او سړو ته وایي غوږونه د پوسکۍ به دومره تاو کړي چې سرې شي. فرق موږ منو، فرق، خو هغه فرق چې الله او د الله رسول کړی که نه. لکه اوس زنانه دپاره بعض مسلې باندې کې خاص دي، بعض مسلې اودس کې د زنانو دپاره خاص دي، غسل کې زنانو دپاره خاص دي، حج او عمره کې بعض مسلې هغوی دپاره خاص دي. کوم ځای کې چې فرق شریعت کې راغلی دی چې نه یې مني کافر کېږي پې، ځکه چې الله او د الله رسول وایي زنانه به داسې کوي، ته وایې نه داسې به نه کوي. خو هسې په زور فرقونه راویسته چې ځکه چې زموږ په مذهب کې راغلي دي، یا عقل یې وایي، نو عقل د قرآن او حدیث په مخ کې نه چلیږي. قرآن او حدیث دپاره به عقل استعمالی چې پې پوه شي، عقل به د دې دپاره نه استعمالی چې قرآن او حدیث پې راوپرځي. ورسېدی پې که نه؟ نو دا مسله اطمینان په منځه کې رکن دی، په رکوع په سجده کې قیام کې د نارینو دپاره هم زنانو دپاره هم. او دا مسله زم چې د پښتنو ته څومره بیان کمه ده، او چې په کلونو ژوند الله سړي له ورکړي اوږد ژوند، او پکې دا مسله په مخه بیانوي. ځکه چې زموږ په منځونو کې ټولو نه لوی کمی هغه د اطمینان دی، حالانکه رکن دی. رکن موږ پرېږدو، ګور ډزر 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 ډزر، او بیا دې ځه نه رکوع، نه د رکوع نه بیا ودرېده، نه سجده، نه د سجدې نه بیا راپاڅېده، صحیح دي، او بس ډزر ډزر، او بیا مخ له لاس راواچوه او بیا وځه بهر. او چې لږ په ارام دې مونځ وکړو، نو بیا وایي دا نوي مسلې راوځي. زموږ یو ملګری دلته سبق ما هغه یو ځای ویلو، د قرآن موږ یو ځای یاد کړه. بیا هغه مخکې سبق ویلو له دنیوي سبق وي، هغې دپاره پاکستان ته لاړ. بیا زه یو پیر تلم پاکستان ته، ورته سره زما ملاقات وشو. ما څنګه؟ وی د کلي مولوي صاحب یو ورځ نه و راغلی، زه خلکو مانځه ته مخکې کړم که چې ماشاءالله ښه ښکلې ګیری ده، او قرآن ډېر مزېدار وي. دلته پوره قرآن ما هغه یو ځای یاد کړه. نو بس هغه ما ته ته مخکې شه مانځه ته. ما خو ښه صحیح مونځ وکړو، ځکه دلته لوی شوی، دلته سبقونه ویلي، د ښه په ارام مونځ. نو چې څنګه مې سلام وګرځوي، ایوب پکې ما ته وویل تا وایي څه د وابیانو پېښې شروع کړې.
نو ما ورته ویل ګوره دا شرف او عزت دی زمونږ په حرام مونځ دا په موږ پورې تړلی شوی دی چې پوره مونځ خو دوی کوي ځکه ډېر ملګري زمونږ چې هغه په دې بدعاتو خرافاتو کې واقع وو هغه د دې منځ نه متاثره شوي دي یاره دا مونځ یې لیدلی دا څنګه مونځ دی دې کې رکوع هم برابر ده دې کې سجده هم برابر ده ښه په آرام ښه په اطمینان سره نو یعنی ته اوس دې جهالت ته وګوره صحیح مونځ کول چې څوک صحیح مونځ کې هغه ته وابي ووایه دا خو لا جدا خبره پرېږدو دغه به نه چېړو چې روابي چا ته وایي که دې کې دې راګیر کړو دا ورته هم پته نشته ولې دا موت ته دپاره دا حدیثونه نه دي راغلي دا حدیثونه صرف د سعودیانو دپاره دي یا دا د هغه چا دپاره دي چې مکه مدینه کې مونځ کوي یا دا د هغه چا دپاره دي چې هغه شافعي مذهب والی دا پیغمبر خو زمونږ هم دی که نه دا صرف د عربو پیغمبر دی یا صرف شافعي مذهب والا او حنبلي او مالکي مذهب والا لپاره زمونږ پیغمبر دی او موږ ته د هر چا نه زیات ګران دی د الله نه بعد موږ ته د دې مولیانو نه د دې مذهبونو نه د دې کتابونو نه چې کوم عام امتیانو لیکلي دي هغې ټول نه موږ ته دا ګران دي هغه دا خبره کړې ده چې رکوع به داسې کې سجده به داسې لګې ښه په ارام به ودرېږي بله ګوره دا مونځ چې دی که نه دا زما او ستا جرګه ده د الله سره او که زه دې بوځم یو غټ سړي له نو زه به راته بیا اشارې کوم په مجلس کې چې پاسه چې ځو او ته به ځان به ښه ټینګي هلته به ناستي دغې چې سړی مالداره دی سړی په حکومت کې غټ سړی دی یا دینی غټ شخصیت دی نو یاره ته اشارې به کوې چې لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه او چې کله د الله خواله راشي دومره تادیب په تا باندې چې وخت د باندې بیا نه تېرېږي چې اوس به څنګه د دې مانځه نه وځم څنګه به او بیا سلام ګرځول او بیا ډز او بیا په خلکو په اوږو وروړه بیا په دروازه باندې وغړپ جوړ شي ته به چې یالله دا خلک ګوره جیل کې وو دوی ته چا زنځیرونه اچولي وو په زور یې کېنولي وو کسي چلو ولې موږ په جوماتونو کې دومره تنګېږو جومات کې تنګېده دا ګورې ښه نښه نه ده ګورې ستاسو څه خیال دی جومات کې تنګېده دا زموږ ښه نښه ده نه مؤمن په جومات کې داسې خوشحالي لکه څنګه چې مهی په اوبو کې خوشحالي او که چېرته کار یې نه وی ضرورت یې نه وی او د دنیا دا نور ضرورتونه نه وی دی به د جومات ته راوتی هم نه وی نو دا نصیحت زم چې هر یو یاد کوي او هر چا ته یې وکوي او چې کله څوک په منځه ویني که نه ګوره چې څوک هم په غلط کار ویني ده ته د دې د غلط نه منع کول دا په موته لازم دي د وس مطابق بیا د هر چا خپل خپل وسي چې څوک په جومات کې ویني په دې طریقې سره مونځ کوي نو هغه پوه کوه او هسې قصې مه کوه دا یو نیم سړی هسې قړتوي د خبرو مشیني چې کیني یاره بس یو په خلکو کې دا کمی دی او جو بس دغه نه دي دا پلاني مذهب والا او دا پلاني فرقې والا وایي تا اوس په دې جومات کې چې دا کسان ولیدو او دا مونځ یې صحیح نه کوو تا ورته نصیحت وکړو مني نه وایي نه مني دې صرف دته ټیکه د خبرو ورکړی شوې ده بس خلک پوښتنه کوي نو د خبرو دوا ورته شوې ده دته د خبرو دوا شوې ده مشین دی فتوې لګوار کار وکړه کار څه دی د مسلمان خیرخواهي وکړه دا کافران نه دي دا مسلمانان دي خو په غلطۍ کې واقع دي اوس دوی ته خو جبریل علیه السلام نه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی بل پیغمبر بیا نشته پیغمبري ختمه شوې ده دا کسان د علماو خواله نه ځي یا د علماو بیان ورته نه یې رسېدلی زما او ستا ذمهواري دا دی چې دا سړی پوه کړو که یې ومنله ډېره ښه ده که یې ونه